السلام علیکم. درخواست دی جوړن ویډیو کې تاسو ته زه وښیم چې فیسبوک څنګه جوړیږي. فیسبوک کې آی ډي بالکل ملک وي او به لاړ شئ د فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. د هغې نه وروسته به راشئ په کریټ نیو فیسبوک اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به جوین فیسبوک باندې نیکسټ لاندې نیکسټ بټن کې نوم به ورکړئ. وروسته به تاسو دلته نوم او خپل نوم چې ورکړو دلته مثال د خبرې جاوید دلته به تخلص ورکړئ چې تخلص هم هر شی نو همغه به ورکړئ. دلته زه ورکړم جاني نیکسټ پکې کاږئ. دلته د موبایل نمبر غواړئ دلته آی ډي په موبایل نمبر جوړوئ که په جیمیل یې جوړوئ نو دا جیمیل به کلیک کړئ. لاندې جیمیل لیکلي دا دی کلیک هم کړو. دلته به خپل یو جیمیل ورکړئ. خپل یو جیمیل هم چې اډ کړو هغې نه وروسته به په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. جیمیل چې اډ کړلو نو نیکسټ بټن باندې به بیا کلیک وکړئ. لږه جیمیل اډ کړم. چې نیکسټ هم وکړلو دلته به تاسو د خپل عمر ورکړئ. مثال زه ورکوم 10 تاریخ 10 میاشت 15 تاریخ 2000 کال کې پیدا شوی یم. که تاسو نو نارینه یاستئ دلته به کلیک وکړئ ټک مار باندې کړئ ورته. او که نو تاسو فیمیل یاستئ یعنې زنانه آی ډي جوړوئ نو تاسو هم په دې پاس ټک مار ورته آن کړئ. موږ نو نارینه یو نو دا لاندې ټک مار ورته آن کوو. چې ما یې په نیکسټ ورکړل دا پاسورډ ورکړئ ورته. خپلې خوښې پاسورډ به ورکړئ. دلته به دغه علامه کلیک کړئ اشنا نو ستاسو آی ډي به جوړه شي. انتظار کوو ورته ځکه چې نېټ لږ کمزوری دی. دا دی نو ستاسو آی ډي جوړه شوه. جاوید جاني اوکې بټن به کلیک وکړئ ځکه چې سیف انفو دا معلومات سیف شي. اوس نو ستاسو هغه جیمیل ته پاسورډ کوم جیمیل ورکړی دی هلته یو شپږ 5 نمبر عدد کوډ راځي هم داخل کړو. دا د خلاص شو زموږ آی ډي. نو دلته ته وایي چې تاسو دا ټرن آن وایي فیسبوک از بیټر فور فرینډ یعنې تاسو ته هغه نږدې ملګري پیدا کوي چې تاسو شاوخوا موبایل کې نمبر یې سره تاسو سره یا ګاونډ شاوخوا کلي کې سره اوسېږي نو تاسو ته هغه اول ښایي. دا هر کله آن ساتئ چې کله آی ډي جوړوئ آن کوئ نو په تمه کېږو چې دا کمپلیټ شي. دا د ملګرو جوړ شو نو تاسو کولی شئ هغه نږدې ملګري ته پیجدانې اول درته ښایي نو کولی شئ اډ فرینډ کې که خوښه هم وي نو سکیپ یې کوئ. ما هم سکیپ کوو. دا دی ستاسو فیسبوک صفحه خلاصه شوه. نو اوس که غواړئ چې خپل معلومات ذخیره کړئ دلته تاسو نوي څه معلومات غواړئ ستاسو په باره کې آیا تاسو عکس اپلوډ کوئ نو زه نه اوس یې اپلوډ کوم. ستاسو زی باره کې معلومات غواړئ دا د ما ورته ورکړلو. بل د کالج باره کې د اډي اور انسټون هم ما ورته نور معلومات هم درنه غواړي خو زه سکیپ کوم اوس فلحال. نو تاسو بیا کولی شئ دا معلومات په دقیق ډول ولولئ او بیا ځکه دا د آی ډي جوړه شوه ملګرو. نو دا د فیسبوک آی ډي جوړول ډېر اسانه طریقه ده. کولی شئ تاسو دلته په پروفایل عکس یې لګوئ نو د عکس لپاره په دغه ځای ټک مار وکړئ کلیک کړئ. کله هم کلیک وکړو دلته دغه صفحه راخلاصېږي. دغه دریم اپلوډ فوټو باندې به کلیک وکړئ دغه ځای باندې بس دغه ځای ګالري ته هلته به عکس سلیکټ کړئ اوکې به کړئ عکس اپلوډ کېږي. او د کور فوټو لپاره تاسو کولی شئ په کور باندې کلیک وکړئ هغه ځای باندې هغې نه وروسته په د اپلوډ فوټو باندې کلیک وکړئ نو ستاسو به عکس پورته شي او ستاسو آی ډي به ښه. ګرانو دوستانو که مو ویډیو خوښه شوي او غواړئ د نورو معلوماتو دپاره نورې ویډیوګانې هم د فیسبوک باره کې یا د یوټیوب باره کې ګوګل باره کې کوم مشکل لرئ نو کومنټ وکړئ ځکه چې زما چینل نوی دی اوس مې جوړ کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د بیل تڼۍ هم کېکاږئ او لایک مو له یاده ونه وځي
نو مهرباني وکړئ تاسو سپورټ ته اړتیا لرو زما چینل سبسکرایب کړئ چې سبسکرایب درنه یاد ونه وځي او بیا هم یادونه کوم چې هر رنګه مشکلې تاسو کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ او ما ته کومنټ پرېږدئ زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته یې حل کړم او د هر خوانۍ ستاسو پوښتنو ځواب پیدا کړم او خدای په امان ګورو به په نوي ویډیو کې له خیره سره خدای حافظ